نو جمهوریت والا راغله دا غریبانان هم سیند روان کړي دي کله یو بوټي د الله سچي کله بل بوټي د قرآن کې چې آیات اینی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ورته وټونو آیات د قرآن کې نصر من الله وفتح قریب ورته وټونو آیات دي رست راځي سورۃ النمل کې یو خدای حکومت کړی دی ګوره د بنظیر حکومت ثابت شي دلته هم دا غریبانان دا غلې پیغمبر د دې عمل نه امریکای جمهوریت ثابتې دا خو د برتانی او د لارډ میکال جوړ نظام د چې موږ کې پروت دی او دا یو اډو کې انګریزانو پرېښه ده چې ما او تان خلوي په دې باندې یو ملا په یو تنظیم کې او بل په بل تنظیم کې زه منبر ته خېږم د خپل ملا پوسټر په سینه لګولی دی او ستا هغې ته مرد آباد یم خپل هغې ته زند آباد یم او که ستا نمبر سبا نه راغی نو ته زما هغې ته مرد آباد وایي خپل هغې ته زند آباد وایي زه یم چې ته کافر یې او چې بل چا ماله سیمټو بوجۍ ولګوله چې ته ښه مسلمان یې هغه بل کافر دی دا شیخ ټول بدی روان دی نو هغه پیغمبر غریب هم په دې کې ککړ ګوري ګوره یوسف علیه السلام ویلي چې ماله اوټ راکړې او ما د ځمکې خزانې وګرځه دا د جمهوریانو دلیل دی دې وجه نه داسې دلایلو باندې کار نه کېږي سم دلیل به راوړي ته فرض وي سم دلیل به راوړي مخکې ما تاسو ویل چې ګوره استخلص نفس آیتونه یادوئ هغه مخکې نه د عهدې تعیین ولا مخکې نه کړی تاسو له مخکې دې څوک په اسلام آباد په پارلیمنټ کې تاله څوک عهده درکړي او بیا ته خلکو ته وایي چې ماله وزیر دفاع هم راکړی شوی دی وزیر خزانه هم راکړی وزیر صحت هم راکړی شوی دی خو زما دا د بجلۍ ښه ده ځکه میدان کې لوډ شیډنګ نه ما پکې د بجلۍ ځان لا واخیست زه به ستا ایمان وینم ته خو په دې کوڅو کې ګرځې او ښځې هم ګرځې او سړي هم ګرځې او قسمونه هم خلکو له ورکوې او اشتهارات هم لګې او دا د غازي دی او دا نډر دی او بېداغ ماضي کې سات دی او د دروغ نه دی ویلي او دا انجینیر دی او دا پروفیسر دی او د له اوټ ورکې او دا به دا پیپونه ټول راوړي اسمان ته به روړو باسي ته خو دا شی وې نو داسې شی به د الله کتاب کې نه داخله چې کوم شی نه وي دا د امریکایي جمهوریت والله بالله ثم تالله دا د کفر نظام دی چې کوم خلکو را پیش کړی دی د جمهوري نظام سراسر د یک نه یا پورې غلط دی ته به دا اعتراض نه کړي ستا ملګرو زما ملګرو کړی هم غلطي کړي دي زه د ملګرو خطا ته خطا ویم غلطۍ ته به دې منبر ما ویلو ځکه خو ملګري زما نه مراورم دي چې تا دې رسا ویلي ما ویلي چې دا غلط نظام دی چې هر څوک یې کوي دا خطا دی دا جمهوري نظام غلط دی دا قرآن او حدیث نه خلاف دی د 300 آیاتونو سره د دې نظام ټسل 300 آیاتونو سره یو آیات نه لري زه پکې ګزاره وکړم څومره آیاتونه چې په قرآن کې راځي اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یشکرون اکثرهم لا یؤمنون دا ټول آیاتونه د دې باره کې دي ټول آیاتونه هم د دې باره کې دي دا جوړ کړه یو ځای کې ته پرخ کوم ان شاء الله چې خلک وایي چې دا مشوره ده او شورا ده زه به د اسلامي شورا او د جمهوري پارلیمنټ د الله په توفیق تا ته لس پرخونه بیان کوم لس پرخونه او په دې باندې کتابونه لیکلي علماو خلافت و جمهوریت دا کتاب د عبدالرحمن کیلانی اوٹ اسلام کیسه دا کتاب د عبدالرحمن باهلپوری عبدالله باهلپوری چې دا د عبدالرحمن مکی سے پلار دی جمهوریت اسلام کیسه دا کتاب دی الدیمقراطیه فی ضوء الكتاب والسنه دا یو جلد یو عرب عالم کتاب دی زما سره په دې مسله باندې تو بیا سترګې رڼا کې دا حدیث نه ده ما ملګرو ته ویلي ما مطمئن کې د الله په توفیق ملکنډ سونه کور د ستاسو پلار ما نشي مطمئن کولی به دې دومره پیغام د الله په توفیق دا مسله ما په لس شل کاله کې مطالعه کړو دا ما کتل د دې جړل ما ته معلوم نه الله په توفیق او دا سطحي دلایل د جمهوریت مولیانو چې کوم ضرورت دي او مجبوریان دي د اوټ ذمہوار او یا د حکومت د منډي ذمہوار د خپل مجبوریان دي کې ځکه زګوتې دوم چې دا تاسو مجبوری ده مجبوري ما ته تاسو لګي خپل کار کوي او دومره دا د قرآن سره خیانت نه کوو د حدیث سره خیانت نه کوو د الله او د رسول خبرې ونه بدلو پیغمبرانو په دې کاته کې نه وراشو چې پیغمبر وټونه کړلی